بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دی کتبا فرض کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې القصاص و قصاص فی القتل په وجلې شو کې الحر آزاد با بالحر په بدله د آزاد کې والعبد غلام با بالعبد په بدله د غلام کې والانثى و خزبا بالانثى په بدله د خزه کې قصاص کیږي فمن عفیا پس هغه څوک چې معفي وشو له هغه ته من اخیه د طرفه د ورور خپلنا شیء د سشي فتباع نور پسې کېدل دی په قاتل پسې بالمعروف په ښه طریقه باندې وعدا او ودا کول دیت دی الیه هغه ته مطلب وارث د مقتول ته به احسان په ښه سلوک سره ذلك تخفيف دا سانتیا دا من ربکم د طرف درب تاسو نه او رحمت او رحمت دی فمن اعتدى پس چا چې زیاته وکړو بعد ذلك پس دی فیصلینا فله ندی د هغه د پاره عذاب علیم دردناک ولکم استاسو د پاره فی القصاص بقصاص کی حیات ژوند یا اولل الباب خوندان د عقل لعلکم امید د چې تاسو تتقون ځان بچو ساتئ